بسم الله الرحمن الرحیم. د اکثرو خلکو په ذهن کې دا اشکال وي چې دا اعوذ بالله او بسم الله دا په مونځ کې په کومو رکعتونو کې ویلی کیږي او دغه شان په کومو ځایونو کې دا اعوذ بالله او بسم الله ویلی کیږي. اکثرو خلکو ته د دې د ویلو هغه ځای پته هم نشته چې دا په کوم ځای کې ویلی کیږي او په کوم ځای کې دا دواړه نه ویلی کیږي. که دغه یو کلیپ ستاسو په ذهن کې موجود و نو انشاء الله الرحمن کله به هم بیا تاسو د بسم الله او د اعوذ بالله د دې دواړو په ویلو کې په مانځه کې په هیڅ صورت کې غلط نشئ. نو راځو اول بسم الله ته. بسم الله ته تسمیه ویلی کیږي. نو دا بسم الله او تسمیه دا په هر رکعت کې د سورة الفاتحه یعنی د الحمدلله نه مخکې ویلی کیږي. دا د دې سورة الفاتحه نه د الحمدلله نه مخکې په هر رکعت کې بسم الله چې دا ویلی کیږي. تاسو ته ما دلته لیکلي دي، نقشه مې جوړه کړې ده. فاتحه مثلا 4 رکعتي مونځ دی یا 2 رکعتي مونځ دی، نو ته چې کله دا مونځ کوې نو په دې مونځ کې چې ته کله هم الحمدلله وایي نو د دې الحمدلله نه مخکې به بسم الله خامخا وایي. په اول رکعت کې به هم وایي، په دوهم رکعت کې به هم د فاتحې نه د الحمدلله نه مخکې بسم الله وایي، او دارنګي په 3 رکعت کې به هم وایي، په 4 رکعت کې به هم وایي. که دا مونځ دا بیا فرضي مونځ و، که واجب مونځ و، که نفلي مونځ و، که سنت مؤکد و او که غیر مؤکد و، چې هر یو مونځ و په هغې مونځ کې تا فاتحه ویلې، سورة الفاتحه الحمدلله دا دې ویلې، د الحمدلله نه مخکې به بسم الله خامخا وایي. دا د بسم الله خبره شوله چې چیرته هم دی په مانځه کې سورة الفاتحه په کوم وخت کې شروع کوله، د دې فاتحې نه د الحمدلله نه مخکې بس بسم الله الرحمن الرحیم دا وایي. دارنګي کوم چې ډک رکعتونه دي نو په هغې رکعتونو کې چې کله ته صورت شروع کوې صورت، نو که دغه صورت دا تا د ابتدا نه شروع کو، د شروع نه دی شروع کو، د اول سر نه دی صورت شروع کو، نو بیا په دغه وخت کې دا بسم الله ویل مستحب دی او بهتر دی. او کنا تا صورت په مانځه کې د منځ نه شروع کو، د اول سر نه دی صورت نه شروع کو، د ابتدا نه دی صورت نه شروع کوه بلکې صورت دی د منځ نه شروع کوه، نو بیا په دغه وخت کې د بسم الله نه ویل دا مستحب دی. نو دا د بسم الله خبره شوله. نو لنډ مطلب دا چې هر مونځ وي، که هغه فرض وي، که واجب وي، که سنت مؤکد وي، که غیر مؤکد وي، که نفل مونځ وي، په دې مونځ کې چې کله هم ته سورة الفاتحه وایي یعنی الحمدلله رب العالمین دا شروع کوي، د دې نه مخکې به ته بسم الله الرحمن الرحیم وایي. او کله چې دې هم صورت شروع کوه، که دا صورت دې بیا 2 شکله جوړیږي، 2 صورتونه د صورت جوړیږي. یو دا صورت چې دی ته د اول سر نه شروع کوې که د منځ نه، که د اول سر نه دی شروع کو بیا د بسم الله ویل دا مستحب دی، ویل بهتر دی، پکار دی چې وویلی شي. او که نه د منځ نه دی شروع کوه، صورت دی د اول سر نه شروع کوه بلکې د منځ نه دی شروع کو، نو بیا په دغه وخت کې د بسم الله نه ویل دا مستحب دی. دا شوه د بسم الله الرحمن الرحیم خبره. راځو د اعوذ بالله خبره وایو چې دا اعوذ بالله دا به موږ په کوم ځای کې وایو او په کوم ځای کې به نه وایو. ګورئ اعوذ بالله ته چې دی نوم اخلي تعوذ،
صحیح شو. اوس دا تعوذ دا اعوذ بالله به موږ په مانځه کې په کومو رکعتونو کې وایو، په کومو کې به نه وایو. ګوره موږ اول دا منځونه تاسو ته تقسیم کړي دي. یو مونځ دی فرض، دوهم دی واجب، دریم دی سنت موقت. صحیح شو. د دې درې منځونو چې کوم اولنی رکعت دی په هغې کې به اعوذ بالله وایې، په فرض مانځه کې، په واجب مانځه کې او دارنګې په سنت موقت. په دغې درې منځونو کې د دغې درې منځونو چې کوم اولنی رکعت دی، دلته ما تاسو سره رکعتونو لاندې لیکلي اول، په دې اولني رکعت کې چې دی اعوذ بالله به وایې. او کوم چې باقي رکعتونه دي چې دوهم رکعت دی، دارنګې دریم دی، دارنګې څلورم دی، په دې رکعتونو کې اعوذ بالله ویل نشته، په دې کې اعوذ بالله نه ویلی کېږي. په دې پوه شوئ. د فرض، دارنګې د واجب، دارنګې د سنت موقت، د دغې درې لمنځونو صرف په اولنی رکعت کې چې دی اعوذ بالله ویلی کېږي. باقي چې کوم رکعتونه دي، که هغه دوهم رکعت دی، که دریم رکعت دی او که څلورم رکعت دی، په دغې رکعتونو کې اعوذ بالله نه ویلی کېږي. دا د فرض، د واجب او د سنت موقت خبره شوله. راځو اوس سنت غیر موقت او نفل منځونو ته. په دې دوه منځونو کې چې سنت غیر موقت دي او دارنګې نفل منځونه دي، د دې دوه منځونو په اولنی رکعت کې هم اعوذ بالله ویل کېږي، دارنګې په دریم رکعت کې هم ویل کېږي. کوم چې دوهم رکعت دی په دې کې هم اعوذ بالله نه ویلی کېږي، دارنګې کوم چې څلورم رکعت دی په دې کې هم اعوذ بالله نه ویل کېږي. په دې ورسېدی. نو دا خبره وه د اعوذ بالله. نو لنډ مطلب د اعوذ بالله دا شه چې اعوذ بالله دا د فرض مونځ، دارنګې د واجب مونځ او دارنګې د سنت موقت مونځ، په د دقې درې منځونو صرف په اولني رکعت کې چې دی اعوذ بالله ویلی کېږي. کوم چې دوهم رکعت دی، دریم رکعت دی او څلورم رکعت دی، په دې رکعتونو کې نه ویلی کېږي. صحیح شو. او پاتې شو سنت غیر موقت او د نفل منځونه. د دې دوو منځونو په اولني رکعت کې هم اعوذ بالله ویلی کېږي، دارنګې په دریم رکعت کې هم اعوذ بالله ویلی کېږي. او کوم چې دوهم رکعت دی او څلورم رکعت دی د سنت غیر موقت او د نفل د منځونو، په دې کې چې دی اعوذ بالله نه ویلی کېږي. او دا خبره هم یاد ساتئ، کوم چې د دې سنت غیر موقت او د نفل منځونه دي، د دې منځونو په دې دریم رکعت کې چې دی سبحانک اللهم دې ته ثنا ویلی کېږي، دا هم ویل پکار دي، دا هم ویلی کېږي، ځکه خو اعوذ بالله هم ویلی کېږي. نو کله چې موږ سنت غیر موقت کوو یا نفل منځونه کوو، نو په دې منځونو کې به چې کله موږ دریم رکعت ته پاڅو، نو په دقې دریم رکعت کې دا مونځ چې دی موږ به د سر نه شروع کوو، د سبحانک اللهم نه به شروع کوو. صحیح شو. او دارنګې د سنت غیر موقت او د نفل منځونه چې دي، کله چې موږ التحیات ته کینو اولې قاعدې ته، کله چې موږ د اولې قاعدې ته کینو، نو دغه التحیاتو به تر اخره پورې وایو. دا کوم چې درود شریف دی اللهم صل، دا به هم وایو تر اخره پورې. التحیاتو به تر اخره پورې وایو. بیا به دریم رکعت ته پاڅو، که د څلور رکعتو نیت مو تړلی و، بیا به دریم رکعت ته پاڅو او په دریم رکعت کې به بیا د سر نه مونځ شروع کوو، د سبحان نه به مونځ څه کوو؟ شروع کوو. دا خو خبره د هغه شخص چې هغه ځان ته لمونځ کوي، ځان ته مونځ ادا کوي. که یو کس داسې وي چې هغه د امام پسې ولاړ وي، نو هغه به اعوذ بالله بسم الله وایي. نو کوم شخص چې د امام پسې مونځ کوي، نو دغه شخص به بیا نه اعوذ بالله وایي نه به بسم الله وایي، صرف ولا اله غیرک تر دې ځي پورې به دا مونځ وایي.
او که یو شخص داسې و چې د هغه نه اول رکات تیر شوی و، دا راغی د امام سي ودرېده، مثلا دوهم رکات یې ګیر که یا دریم، خو یو رکات یا 2 رکاته تیر شوي وو. اوس چې کله امام سلام واړوه دا پاڅېده خپل رکات یې پوره کوو، نو په دې وخت کې به دغه شخص چې دی مونځ د سر نه شروع کوي، د سبحانک اللهم نه به شروع کوي، نو بیا به ورسره څه وایي؟ اعوذ بالله به هم وایي، بسم الله به هم وایي. نو دا خبره د اعوذ بالله او د بسم الله چې دا به په مانځه کې په کومو رکعتونو کې او دارنګې په کومو ځایونو کې ویلی کیږي.